امام علي علیه السلام روایت کوي لخرنه انسانان ورخلاص ول، اهل بیت ورخلاص ول، هغه د خدایي درجه چې دوی ورکړې وه چې وایي علي رضی الله عنه له قرآن نازلېدا نه مخکې وایي په قرآن خبر ول. اوس همغه امام پسې داسې درواغ تړلي دي، وایي له خره نه روایت کوي، له خره نه. تاسې ورته وګورئ له خندا به مو نفس وخوږېږي. په الله قسم دما خو زړه درد کوي په اهل بیتو باندې. وایي څه وایي؟ وایي قال ان ذلك الحمار كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خره وایي رسول الله ته وویل. دا خو د علي رضی الله توهین داسې له خره نه روایت کوي. تاسې د سند ته وګورئ، تاسې د حدیث ته وګورئ، دا د دوی هغه لوړ معتمد کتاب ده. څه وایي؟ فقال بأبي انت وامي. وایي خره نبي علیه السلام ته وویل چې ای د ما پیغمبره، د ما مور او پلار دې تر تا قربان وي. لا اله الا الله. لیک فکر وکړي. خره وایي رسول الله ته ورته وویل، خره وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته ویل. ګورئ کافي جل اول 104 صفحه ده. بیا داسې ونه وایاست قاري صاحب له ځانه لګیایي. زه د تاسې کنځلې او توهین و سپکاوی منم، وروسته بیا راپورته سئ دا ګز دا میدان، وروسته بیا راپورته سئ. ګوریا سارا جھوٹ ہے تو ام جانتا ہو کہ سارا جھوٹ ہے، تمہارا دین سب جھوٹ ہے، تمہارا کتنا کتاب ہے سب جھوٹ ہے، میرے کو اتنا پتہ ہے کہ تمہارا دین تمہارا کتاب سب جھوٹ ہے، ابھی تم اقرار کر لو کہ یہ سب جھوٹ ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہیں تم پیچھے امام علی کو؟ اردو میں سمه ده کمینه ده د الله بندگانو دا اردو د اهل بیتو په برکت به ان شاء الله اردو مزده کیږي. د اهل بیتو په برکت به مې اردو ځکه د امام علی دفاع کوو ان شاء الله، د رسول الله د اهل بیتو دفاع کوو که د رب العالمین رضا وله. څه وایي؟ وایي فقال وایي د خره ورته وویل. چاته یې ویل؟ رسول الله ته. وایي بأبي انت و امي. څه معنی بأبي انت و امي؟ د ما مور او پلار دی وایي تر تا قربان سي. لا اله الا الله. د مکې کفارو د رسول الله دومره توهین ولاکه کړی. د مکې کفارو یهود و نصارا ولاکه د خپلو کتابونو دومره توهین. وایي خره رسول الله ته ورته ویل د ما مور و پلار. د خره مور و پلار څوک وي؟ د خره مور و پلار څوک په ایمان وایست؟ د خره مور و پلار څوک وي ای د الله بندگانو؟ یعنی دغه خره فقال الحمار، فقال دغه خره ورته وویل بأبي انت و امي، د ما هغه خر پلار او هغه خره مور دې تر تا قربان وي یا رسول الله. ای مجوسیانو، ای د صیغې زامنو، ای د اهل بیتو په جامه کې پټو ملحدینو، د تاسې ته که څوک وایي چې دا د ما خر دې تر تا قربان وي، یا د ما خر د ما خره دې د تا د مور و پلار نه قربان وي، یا د تا د مور و پلار نه د ما دا خر قربان سي، د ځان دپاره یې خوښوئ؟ هیڅ شیه به دې ته تیار نسي، رافضي به دې ته تیار نسي چې دا د ځان دپاره خوښ کړي، خو د رسول الله دپاره یې خوښ کړي دي. څه ورته وایي؟ فقال بأبي انت و امي، د ما مور و پلار دې تر تا قربان سي. ان ابي حدثني. اوس د خره سند ته ګورئ، دا اصح الكتب عندكم، دا تر ټولو بهترین کتاب ده له تاسې سره. څه ورته وایي؟ وایي ان ابي حدثني. خر له خره نه روایت کوي، خر له خره نه روایت کوي، دا د دوی کتاب ده. اوس غوږ سئ، بیا وروسته مخکې مې هم درته ویل چې کنځلې بیا وروسته وکړئ، اوس ځانونه مه ستړي کوئ. اوس ګورئ، ان ابي حدثني، دا خر ورته وایي چاته وایي؟ رسول الله ته وایي چې د ما پلار ماته وویل. عن ابيه، هغه بیا له خپل خره پلار نه روایت کوي. عن جده، له هغه جد خره نه روایت کوي. د دوی دا خره څومره حافظې لري، دا د نن زمانې تر کمپیوټر هم په خدای غټې غټې حافظې درلودلې. دا څه وړ خره و په دې زمانه کې؟ خره روایت کوي. سند امام علی علیه السلام بیا له دې خرو نه روایت کوي. امام ګورې د امام علی علیه السلام توهین. دا حدیث چا روایت کړی ده؟ عن امیر المؤمنین علی رضی الله عنه.
عن أمير المؤمنين علي عليه السلام. لا إله إلا الله. إن أبي حدثني دا خروي وما خرب لا رويل عن أبيه غت خبل خرب لا رويل عن جده غت خبل جد خرويل عن أبيه أغبي على خبل بلارنا أنه كان مع نوح في السفينة. دي ديوي أغا دي جد أغا خر أغا ويل نوح عليه السلام سر بكشتيكيو خب کشتی و تشيو فقام إليه نوح عليه السلام ويدي خرط راپورته سول. دي نوح عليه السلام توهين توس پسې وګوري. نوح عليه السلام فقام إليه. کدا حدیث تاسې دروغجن ثابت کړل دي تاسې له کتابونو زه میډیا پرېږدم. کدا حدیث تاسې په خپلو کتابونو کې دروغجن ثابت کړل زه میډیا پرېږدم. په الله قسم کوم بیا په میډیا کې وګوري. لیکن غوږ دي چا توهین دوس دي علي رضي الله توهین وکړل. ايش یو عقل لري؟ ايش یو لاهل بیت سره مینه لري؟ ايش یو تاسې دي رسول الله صلى الله عليه وسلم له کورنۍ سره مینه لري؟ دي علي رضي الله توهین مو ولیدل، دي رسول الله توهین مو ولیدل، اوس دي امام دي نوح عليه السلام چې اول رسول دي الله جل وعلا ده. فقام راپورته سول ورته الیه ودي خرته راپورته سول او فمسح على او مسح یکړل دی خرو په دی پوخو دی مخې پوخو دا سر نه په دې باندې لاس ورتیر کړل. ثم قال بیا نوح علیه السلام ورته ویل یخرج من صلب هذا الحمار دی دغه خر له نسله به یو خر راځي يركبه سيد النبيين وخاتمهم يركب په دې دغه خر له نسله به یو خر راځي چې بیا به په دې خر باندې سيد النبيين وسيد المرسلين نبي عليه الصلاة والسلام بس پریږي. قال العفير دغه خر ویل فالحمد لله الذي الواي دي ګوري دي رب توهین ته پسې وګوریا دي رب سپکاوي ته پسې وګوریا وای فالحمد لله الذي ثنا صفت دي الله وي دي اغزات جعلني ذلك الحمار سي اغه خريزه جوړ کړی. الكافي جل اول يوصل تلور اتيايم صفحه يوصلوا تلور اتيايم صفحه. بدي حديث كسو خبري قال علي عليه السلام قال عفير. اول امام علي عليه السلام ګوري د دوی کتابونه وایي چې امام علي عليه السلام علمو، امام علي عليه السلام په پټو خبرو، په وروستو خبرو، له قرآن نه مخکې په قرآن خبرو وغیره دا افتر. نو اوس خره ته ولې مجبوره سو؟ امام علي عليه السلام تر ټول دین ورخلاص دي رسول الله دین وصيات امامات ارث ورخلاص خرته ورغله. فقال العفير خر واي خر بیا له چا روایت کی عن ابيه هغه بیا له چا روایت کی عن جده الحمير دا دي خرو سلسله ده. لا اله الا الله. خر لخرو هغه لخپل خروپلار هغه لخپل خروپلار هغه لخپل خروپلار هغه له خروپلار چې نو عليه السلام سره پکشتي کیو. دا روایت څوک کوي؟ امام علي عليه السلام. دا خر رسول الله ته څه وایي؟ وایي ما مور پلار دي تر تا قربان وي. خر مور پلار بیا دغه خره ته نوح عليه السلام په کشتۍ کې ورته پورته کېږي. فقام الیه نوح خره ته راپورته سول او په شا یې داسې وټکول او ورته ویل چې د دغه خره له نسله به یو خر راځي چې هغه به بیا د اخري نبي او رسول به پې سپریږي. نو دی بیا دا خر بیا وایي چې الحمدلله د الله دپاره ثنا او صفت ده. اول خو خر ثنا صفت به دغه الفاظو باندې نه وایي. دي هغوی خپلې ژبې دي خپلې د الله ستاینه چې کوي الله ورباندې علم لري. الله جل وعلا وایي چې هر مخلوق دما صفت کوي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله رب العالمين وای دي خرب دي زناورانو دي ارڅ په اذکارو په ذکر په تسبيح بل څوک نه پوهیږي. اوس علي رضی الله عنه خر ورته وای الحمد لله الذي جعلني هذا الحمار. دا خو یو مخکینی بله خبره په لیاز د قرآن په لیاز د خدای په لیاز د اهل بیتو په د اهل بیتو پسې نور درواغ مه وایاسته. دغه درواغ چې مو په اهل بیتو پسې ویلي دي د دې دپاره پردګونه مه ګنډیه. ووایاسته چې د ملایانو د خبیثانو د زندیقانو درواغ په اهل بیتو پسې ویلي دي.